إن المتقين في ظلال وعيون، یقینا پرهیزګار او متقیان به پسورو کی او پچینو کی بئی. اوس دغه دویم قسم خلکو باز شروع شو. دوی بس کی سوری بئی، سوری باغ سورو کی به دوی ناسی. د جنت دا غنی غنی ونی او د دنګي دنګي ونی او د میوهداري ونی دوی به دغه په سوري کې ناسی. یو ونی دسی دا رسول زموږ چې یو سړی په اسبانی سوري او سل کاله د تاویږي نشي تاویدای. داسې ونی به دوی به د سورو کې ناسی و عیون او چینی به. الله اکبر. جنت تکشین قسمه قسم میوه او سوري او په منځ کې به څه بهیږي؟ چینی به کوم بهیږي. وفواکه مما یشتهون، او میوه دا غسنه چې د دوی ورته زړه کېږي. داسې نه دي ویلي چې دا میوه به دا میوه به څه ویلي چې د دوی ورته زړه کېږي هغه میوه به وي. په جنت کې چې ته څه غواړې هغه تا ته میلاوي. رب العالمین به ورته دا خبره وکړي کلوا واشربوا هنیئا، خورئ او څکئ مبارک دي ستاسو دپاره، یا خورئ او څکئ په ارام او په خوشحالۍ. ولې الله؟ بما کنتم تعملون، په سبب دا عملونو چې تاسو به په دنیا کې کول. الله ورته دا وایي ښه په ارام خورئ څکئ. اوس نه مرګ شته او نه ختمېده شته او نه فنا کېده شته، نه ستړي کېده شته او نه ناجوړه کېده شته، او نه د پیسو مسله ده او نه قرضې دي او نه تکلیفونه او نه مصیبتونه، او نه څوک دي ظالم شته چې تاسو باندې ظلم وکړي او تاسو سره زیاتې وکړي. الله په سورة یاسین کې ډېره عجیبه خبره کړې ده. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. الله وی جنتیان به دغه ورځ مصروف وي. څه به مصروف وي؟ په څه کې مصروف وي؟ فاکهون، په دې مزو اغستو کې مصروف وي. ټیم به ورسره نه. نو دا کم کم نعمت له به دوی ورځي، دا خو بېشماره نعمتونه او عجیبه عجیبه نعمتونه دوی به کې مصروف وي. یو نعمت له به ځي او بل له به ځي. دا وازونه به دا خنداګانې به او دا مزې او دا چرچې به. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. الله سوي ويغوي او د دوی خزي ملګری دوی به ناسي په سورو کې فی ظلال، او ناس به سبني په دنګو دنګو پالنګونو باندې بناسي. بالله په سورة یاسین کې مخکې دا خبره کوي لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. دا غوی دپاره به هغې کې میوې. نو بیا لنډه خبره کوي ولهم ما يدعون چې څه غواړي هغه به پکې. بیا څه عجیبه نعمت دی دا. سلام قولا من رب رحیم. او سلام به ورته ویلی کېږي د چا له طرف نه؟ مهربانه باچا له طرف نه. په سورة الانسان کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. الله په دې سورة الانسان کې د جنت ته نعمتونه ذکر کړي. تاسو ته به یاد وي او موږ د دې تفسیر هم مخکې کړی یو پیر. نو دا نعمتونه ذکر کوي چې دوی به داسې نو بیا الله وایي لنډه خبره ده د پیغمبره که چېرته هغه ځای دې ولیدو نو یو غټه بادشاهي ده او نعمتونه یې غټه بادشاهي ده د جنت. قسمه قسم نعمتونه په هغې کې دي. څه وایي الله په سورة فصلت کې ولکم فیها ما تشتهي انفسکم. که سړی تپوس کوي جنت کې څه دي؟ الله وایي ستاسو دپاره پکې هر هغه څه دي چې تاسو یې غواړئ. ولكم فيها ما تدعون. چې څه تاسو زړه کې یو څه غواړي هغه به تاسو ته ملاوي. عجیبه خبره بیا ده نزلا من غفور رحیم. میلمستیا ده د مهربان رب د طرفنا. دا میلمستیا
د جنت والا ملمستیا به څوک کوي؟ او رب العالمین کوي. اولنی ملمستیا د جنتیانو د به څوک کوي؟ رب العالمین به کېني، هغه به سلام ومچوي، ابو سره خبرې هم کوي او دیدن بم کوي. جنتیان د رب العالمین دیدن به وکړي، نو بیا به الله ملمستیا کوي. الله وی نزلا من غفور الرحیم. د جهنمیانو باره کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې دوی له به ایشېدلې او خوټ کېدلې اوبه ورکوم او داسې خوراک به ورکوم چې هغه به ازغي او د دې جهنمیانو دا وینې او نوونه دا به څکي، خوراک بنی اسخاک بنی چې دوی له فایده ورکړي. بیا الله څه وایي؟ هذا نزلهم یوم الدین. دا میلمستیا ده د هغوی په آخرت کې. نو د هغوی میلمستیا به رب العالمین کوي او د جنتیانو میلمستیا دا به رب العالمین کوي. الله دې موږ به د جنتیانو کې حساب کړي.